ملګرو د عبدالرحمن بابا یو نوی کلام سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. په دې کلام کې عبدالرحمن بابا پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د خپلې مینې اظهار کوي او د عاشقانو مرتبه ښیي. سوی وی بادشاهي لري هر یو غلام داستا، د خاصانو په ځای ناس وي عام داستا. وی کم کس چې ستا غلامي اختیار کا هغه ته بادشاهي میلاو شوه. وی دنیا هغه پرېږدي عام سړی ته جوړ شي، خو ولې د هغه مرتبه د خاص خلکو جوړه شي. او وی پخته کله وی چې لاف د پختګۍ کا، پختګان دی په دا خم کې خام دستا. او کم کس چې دا دعوه کوي چې ما د پیغمبر سلم د مینې انتها حاصله کړې ده، زه خو پوخه یم دا دروغ وایي، ستا د مینې انتها نشته. خو هم رهی په ننګ و نام نظر وي، چا چې نه وي اورېدلی نام داستا. او وی کم کس چې تر څو پورې ستا په عشق کې مبتلا شوی نی، تا سره مینه نی شروع کړي، نو هغه د دنیا په جامه کپړه دولت باندې فخر کوي. خو کله چې ستا په عشق کې مبتلا شي، تا سره عشق شروع کی، تا سره مینه شروع کی، د دنیا دا ټول شی نه بیا هغه ته هیڅ هم نه ښکاري. وی همیشه بله مقام بے مقام وي، هغه څوک چې لټوي مقام دستا. او وی کم کس چې ستا مینه حاصلول غواړي، تا ته نزدېکت غواړي، هغه به کلم په کلار نه کیني، هغه به همیشه دپاره داسې کارونه کوي چې تا ته پې نږدې شي. وی سو په خپلو وینو ګل غونتې غرق نشي، و به نه ویني رخسار ګلفام دستا. او ستا مینه حاصلول ستا ته جوختېدل څه هم اسان کار نه دی. په دې کې ډېرې غټې قربانۍ غواړي، د ګل غونتې په وینو باندې ځان سورکول غواړي، دنیا پرېښودل غواړي، ازغو سره لوبې کول دي ستا مینه حاصلولو. وی صبح و شام په هغه خلقو باندې یو وي چې آرزو لري هر صبح و شام دستا. او وی کم کس چې ستا مینه حاصلول غواړي، هغه بیا نه سحر پیژني او نه ماښام پیژني. سحر ماښام ستا په عشق کې لګیا وي، ستا نزدېکت حاصلول غواړي، هغه د دنیا نه بېغمه شي. وی بل کلام یې په زړه کله اثر کاندي، چې تر غوږ یې شي شیرین کلام داستا. او وی کم کس چې ستا په عشق کې گرفتار وي، تا سره مینه کوي، نو هغه له د دنیا نورې خبرې مزه نه ورکوي، هغه له صرف او صرف ستا خبرې مزه ورکوي. وی فراموش کاندی همن و رمستیا، هرچی نوش کاندی باده په جام دستا. او وی کم کس چې ستا د مینې شراب اسکل، مطلب چې ستا په مینه کې مبتلا شو، تا سره مینه شروع کا، نو هغه له بیا د دنیا نور شی نه مزې نه ورکوي، هغه د دنیا مزې هر څه پرېږدي او ستا په مینه کې لګیا وي. وی دام دستا د تورو زلفو عالمگیر دی، تنها نه یم خطې زه په دام دستا. او وی داسې نه ده چې یوازې زه صرف تا سره مینه کوم، ستا د مینه چې کومه ده په ټوله دنیا خوره ده، دنیا د خدای خلق تا سره مینه کوي. ورپسې بل شعر کې هم داسې وی هسې نه چې زه رحمان یوازې بند یم، ټول عالم دی بندیوان په دام دستا. وی صرف زه رحمان ستا په مینه کې نه یم راګیر، د دنیا د خدای خلق ستا په مینه کې راګیر دي. وی زه رحمان دعا سلام په هغه وایم، هر چې مال روړي سلام دستا. عبدالرحمن بابا وی زه صرف هغه خلکو سره دعا سلام او تعلق ساتم، کم خلک چې ما سره ستا خبرې کوي، نور دنیادارو خلکو سره تعلق نه ساتم.